بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دې ورسې ټولو وطنوالو ته. زه ډاکټر افضل یو وارې بیا تاسو خدمت کې حاضر یم. دا ویډیو د اوبو باره کې ده او خاص معلومات ده. اوبه چې کله په 4 ډګري سنټیګریډ کې وي نو اوبه درنې وي، او چې کله په 0 ډګري سنټیګریډ کې وي په هغې وخت کې اوبه له ټول نه زیاتې سپکې وي، او په هغې وخت کې دا یخی یا واوره ترېنه جوړیږي. دا ولې ضرورت یې څه شی و؟ قدرت ولې غوښتله چې دا اوبه په 4 ډګري سنټیګریډ کې باید درنې وي، نه په 0 ډګري سنټیګریډ کې؟ د هغې وجه دا ده چې کله چې اوبه درنې وي دروند شی لاندې ځي، سپک شی پاس راځي. نو په بحر کې چې کله ټمپریچر یا هوا ډېره یخه سي نو ټمپریچر چې دغه 4 ډګري سنټیګریډ نه لاندې راځي او اوبو نه یخی جوړیږي، دا په پاس سر ته راځي. لاندې 4 ډګري سنټیګریډ اوبه همیشه د اوبو مایع حالت کې وي. د دې لپاره قدرت غواړي چې هغه لاندې په بحر کې چې کوم بوټي دي هغوی ژوندي پاتې سي، یخی ونه نیسي، او مایعانو ته هغه وي هلته موجودیت یې چې دا مایعان هغه وخوري، د هغوی خوراک او غذا ته یې جوړه سي. بیا هغه مایعان چې په دې بوټو موټو باندې ژوندي وي، دا مایعان بیا د نورو مایعانو یا د بحري زندګي چې روانه ده د هغوی ټولو ژوند وجه جوړیږي. نو دا معلومات مې تاسو سره شیر کوو. کیدای سي خوښ شوی مې، نور ملګرو سره هم شیر کړئ. خدای په امان.